د سرپرست حکومت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد د حکومت د مشرتابه او قاضي القضات د نیولو په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې د غوښتنې په غبرګون کې ویلي په دغه نوم کومه محکمه نه پیژني او نه ورته په ارزښت قایل دي. د اوبو انرژي وزارت وايي د هرات پاشدان بند چې دغه وزارت له لویو پروژو څخه دی او چارې په چټکۍ سره روانې دي په بشپړېدو به یې 450 میلیونه متره مکعب اوبو زیرمه 2 میگا واټه برېښنا تولید او 14,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده ورسره مل پلاوی د اوسپنې پټلۍ نړیوالې اتحادیې یا UIC په 12مه کنګره کې د ګډون په موخه چین ته تللی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت راستنېدونکو کډوالو ته د کاري فرصتونو د برابرولو کمیټې په نوبتي غونډه کې د 2000 راستنېدونکو د مشخصاتو نوملړونه د کارموندنې په موخه له اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون برېټانیې ته د 3 ورځني سفر په پیل کې غزه کې له قید او شرط پرته د بیړني وربند غوښتنه کړې او په وینا یې لندن د خپلواک هیواد په توګه د فلسطین له رسمیت پیژندو ملاتړ وکړي. امریکایي رسنۍ سکای نیوز د خپلو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې حماس غورځنګ او اسرائیلي رژیم د ګڼو جدي موضوعاتو پر سر اختلافونه حل کړي او غزه کې د وربند ټینګښت ته ډیر نږدې شوي. او وروستی خبر دا چې د امریکا په تگزاس ایالت کې د سیلابونو له امله د مړو شمېر 109 تنو ته رسېدلی او ایالتي چارواکي وایي چې لا هم د شاوخوا 180 کسانو برخلیک ناڅرګند دی او د موندلو هڅې روانې دي.